بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسئ. په زموږ د کورس نن 5مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ د پاراګراف ټاګ او اټریبیوټ وایو. نو راځو دلته عملاً کار ته چې پاراګراف څه ته ویل کېږي او اټریبیوټ څه ته ویل کېږي. لومړی موږ یو فایل خلاصوو، نوی فایل جوړوو، دا ختموو، نوی فایل جوړوو، نیو فایل ته راځو، دلته HTML. لومړی فایل سیو کوو ډیسکټاپ صفحه باندې، فایل سیو کوو پاراګراف اټریبیوټ. HTML لکه څنګه چې ما په نورو ویډیوګانو کې هم ویلي دي چې موږ کله چې یو فایل سیو کوو په HTML کې د HTML ایکسټنشن په نامه باندې باید سیو شي، ځکه چې بغیر له دې نه په نورو ایکسټنشن باندې کار نه کوي. راځو دا سیو کوو. عملاً دلته اوس دا فایل جوړیږي، براوزر هم را خلاصوو، کوډ ایډیټر هم. په ښي لاس کې زموږ سره براوزر ده او چپ لاس کې موږ سره کوډ ایډیټر ده. مخکې به موږ چې کوډ کوو نو دلته ډاک ټایپ، HTML، هیډ او بډي ډاک، موږ ټول د HTML سټرکچر لکه څنګه په تیره ویډیو دریمه ویډیو کې چې موږ HTML سټرکچر ویلو دغه به چې موږ دلته لیکه یو په یو هم لیکه. نو زموږ وخت چې ضایع نه شي، په اسانۍ سره کار وکړو، زموږ لپاره اسانه طریقه وي. نو په ویژوال سټوډیو کې د شیفټ یو چې کله موږ فریز کو دا یو انټلیجنس ده په ویژوال سټوډیو کې چې لا مخکې نه د کمپنۍ لخوا معرفي شوی دی. په اتومات ډول زموږ سره د HTML سټرکچر جوړوي چې دا موږ وخت نه ضایع کوي. په اتومات ډول موږ د HTML سټرکچر جوړوو. اوس راځو دلته عنوان ورکوو. زموږ نن عنوان چې دا پاراګراف ټاګ دی، پاراګراف ټاګ لیکو، او بل عنوان چې دا موږ سره اټریبیوټ څه ته وایي. اټریبیوټ موږ ویلی وو، دلته به عملاً انجام کوو. راځو دا ریفریش کوو. دلته زموږ سره عنوان پاراګراف او HTML شو. H1 کې موږ دلته لیکو چې پاراګراف ټاګ و اټریبیوټ. کنټرول وی. مخکې له دې چې زه دلته دا په عملي کار وکړم، تاسو ته یو څو مهم پوینټ په وین ورډ کې تشریح کوم د دې پاراګراف او د اټریبیوټ په اړه. پاراګراف زه راغلم څو پاراګراف معلومات لیکم. ایوه لاره انټرنټ پاراګراف خو زموږ سره د څو جملو یو ځای ته پاراګراف ویل کېږي. لکه دا وګوره څو جملو چې سره یو ځای شي یو پاراګراف ته جوړیږي. او بل پاراګراف په منظم ډول لیکل کېږي چې د هغه ترمنځ د هر پاراګراف ترمنځ یو ګیپ موجود وي، یو سپیس موجود وي. دې ته پاراګراف ویل کېږي. اټریبیوټ څه ته ویل کېږي؟ مثلا زه وغواړم دې ته دا رایټ طرف ته ویسم یا سنټر ته ویسم، دې ته اټریبیوټ ویل کېږي چې په دې باندې موږ اټریبیوټ اپلای کوو. یا مثلا وغواړم زه دویم پاراګراف لیفټ ته راوړم، یا وغواړو چې لیفټ ته راوړو، رایټ ته راوړو، یا زه وغواړم چې دا جسټیفای کړم. کنټرول جې شارټکټ ته یا دې ځای ته راځو، جسټیفای کوئ. بولډ، ایټالیک دا ټول اټریبیوټ دي، د اټریبیوټ په واسطه کولی شو. اوس راځو دلته عملي کوو. پاراګراف ټاګ چې دی په فی باندې شروع کېږي، لیس دین انزرټن اپریټر او فی ګریټر دین انزرشن اپریټر. د دې په منځ کې موږ محتویات لیکو. دا پاراګراف ټاګ شو. پاراګراف ټاګ چې دی له دوه ټاګونو څخه جوړ شوی دی چې یو اوپن ټاګ ده او بل کلوز ټاګ ده. اوس راځو د دې په منځ کې موږ یو پاراګراف معلومات راچوو. دې ځای نه کافي کوو یو پاراګراف معلومات، کنټرول سی، او راځو په دې ځای کې کنټرول وی کوو. موږ سره پاراګراف معلومات هم اوس راواخیسته. اوس راځو یو بل پاراګراف معلومات راخلو. فی ټاګ انټر. دلته اوس په ویژوال سټوډیو خوبي همدا ده چې له مخکې نه ډېر داسې انټلیجنس دي چې معرفي شوي دي همدلته. لکه زه اوس لیکم لورم په نامه ورډ دی په ویژوال سټوډیو یا ویسکوډ کې چې موږ انټر پریس کړو اتومات ډول زموږ سره پاراګراف راځي. زه بل پاراګراف هم اخلم دلته، پی انټر لورم په نامه یو
ورد دی لکه مخکې مې چې ویل چې موږ د سره د پاراګراف کارونه انجام کوي د پاراګراف کار کومه ډول موږ سره پاراګراف راځي. اوس هر څه چې موږ غواړو د فی اوفن ټاک کې په کلوز ټاک کې نه بلکې اوفن ټاک کې د فی موږ دلته چې کوم څه لیکو دې ته بیا اټریبیوټ ویل کېږي. لکه زه اوس لیکم چې الاین از اکول دلته لیکم چې سنټر دا د موږ سره چې ته لاړ شي سنټر ته اول پاراګراف ته موږ سره سنټر ته لاړ شي نو دا موږ سره سنټر ته لاړو له رایټ نه سنټر ته لاړو. دغه سور چې دی دا اوس په HTML کې بلاک شوي دي په نویو ورژنونو کې ځکه موږ چې اوس ټولو ته اټریبیوټ ورکوو د هغه اټریبیوټ موږ د CSS له طریقه ورکوو چې وغواړو رایټ ته ویسو لیفټ ته ویسو کلر ورکوو فارمټینګ ولګوو دا ټول د CSS له طریقه کېږي. نو په HTML کې اوس چې دا څوک نه انجام کوي. دویم زه راځم په دویم پاراګراف کې دلته ورته لیکم چې دا رایټ ته لاړ شي زه الاین لیکم دلته ورته لیکم چې رایټ دا هم رایټ ته وځي دوهم رایټ ته لاړو. زه اوس غواړم دا لیفټ ته لاړ شي لیفټ خو اصل کې خپل لیفټ کې دی ضرورت نشته زه غواړم چې جسټیفای دې ځای ته لازم الاین ورته لیکم جسټیفای جسټیفای په څه معنا ده موږ سره کله چې ټیکسټ په ګډوډ شکل لیکل شوی له لیفټ رایټ طرفه دلته چې کومې فاصلې ایجاد شوي دي لاندې فاصلې دي ګډوډ شکل وي منظم شکل ته اړوو له جسټیفای څخه کار اخلو چې کنټرول جی شارټکټ دی ټول جسټیفای شو. په HTML کې هم د سیم لایک داسې کار کوي لکه موږ چې په ورډ کې انجام کوو. نو دا چې شی دی اټریبیوټ دی. مثلا که یو چا پوښتنه وکړه درنه چې د کله چې موږ په باډي ټاګ کې ټیکسټ لیکو لکه زه دلته یو لورم لیکم پاراګراف لیکم پاراګراف ترمن د دې فرق څه دی ولې موږ همداسې نه لیکو دا هم داسې دی لکه پاراګراف دغسې لیدل کېږي. نو تاسو به لنډ ځواب دغه وي کله چې موږ په باډي ټاګ کې ټیکسټ لیکو پاراګراف ونه لیکو نو دا مشکل دغه ده چې دا په منظم شکل نه لیکل کېږي. مثلا زه اوس دلته راځم په ساده عنوانونو کې درته تشریح کوم زه دلته راځم چې this is not paragraph. زه اوس راځم دلته څو انټر وایم دلته لیکم چې this is not paragraph. اوس که چېرته دا مونږ ریفریش کو دا دواړه په سیم لاین کې راغله باید چې دلته دا انټر شوی وای ځکه چې مونږ دلته 3 دفعې انټر وهلی دی نو دغه چې دا په منظم شکل باندې نه لیکل کېږي فرق یې همدغه ده. زه اوس راځم دلته پی ټاګ اخلم پی ټاګ کې دغه پیسټ کوم کنټرول سی کنټرول وی راځم یو بل پی ټاګ هم اخلم دلته پی ټاګ کنټرول وی اوس وګوره د دې ترمنځ په منظم شکل باندې راغلو نو دې ته پاراګراف ویل کېږي فرق یې همدغه دی. تر بلې ویډیو فلم فلاس فارم د خدای په امان